سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. تاسې ته له زیرو نیوز 24 څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست ویو. نن چهارشنبه د 1404 هجري لمریز کال د لندۍ 19مه چې د 2025 زیږدیز کال د ډسمبر له 10مې سره برابره ده. شبنم وزیری یم او تاسې ته له زیرو نیوز 24 څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د مرستو دوام. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې نوي ځانګړي استازي د یادې ټولنې د مرستو د دوام ډاډ ورکړی. د شاهین او د افغانستان لپاره د بریټانیا ځانګړي استازي لیدنه. یاده لیدنه کې دواړو لوریو د افغانستان او بریټانیا ترمنځ پر دوړخیزه اړیکو خبرې کړې دي. او د کورنیو چارو وزارت لومړي مرستیال د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي سره لیدلي. اوس هم بشپړ خبرونه. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د مرستو د دوام ډاډ څرګند کړی. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې نوي ځانګړي استازي ژیل برټران د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقي سره لیدنه کې د ثبات، امنیت، اقتصادي پرمختګ او میلیونونه راستنو شویو افغان کډوالو منلو په برخه کې د اسلامي امارت لاسته راوړنې ستایلې دي. نوموړي له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د مرستو د دوام ډاډ ورکړی او د خصوصي سکتور په برخه کې د بهرنیو لویو شرکتونو د پانګونې د جذب په موخه د دوړخیزه همکارۍ غوښتنه کړې ده. په دوحه کې د اسلامي امارت سفیر د افغانستان لپاره د بریټانیا له ځانګړي استازي سره لیدلي. په دوحه کې د اسلامي امارت سفارت ویلي چې یاد سفارت سفیر سهیل شاهین د افغانستان لپاره د بریټانیا له ځانګړي استازي ریچارډ لینزي سره لیدلي. سفارت زیاته کړې چې په یاده لیدنه کې دواړو لوریو د افغانستان او بریټانیا ترمنځ پر دوړخیزه اړیکو بحث سربیره په یاد هیواد کې افغان وګړو ته د قونسلي خدماتو وړاندې کولو، سیاسي وضعیت، بشري مرستو او زده کړو په اړه خبرې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت لومړي مرستیال د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي سره لیدلي. د کورنیو چارو وزارت ویاند مفتي عبدالمتین خانی ویلي چې د یاد وزارت لومړي مرستیال مولوي محمد نبی عمري افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي کلز برټرند او ملپلاوي سره لیدنه کې دواړو لوریو هیواد کې پر روان وضعیت، خوندي امنیت، ټولنیز ثبات، د نشه یي توکو د مخنیوي په هڅو، د بدیل معیشت پر پراختیا او بیرته راستنېدونکو کډوالو لپاره د مرستو په اړه خبرې کړې دي. قانع زیاته کړې چې عمري د یادې ټولنې له لوري د بشري مرستو دوام ستاینه کړې او دواړو لوریو پر دې ټینګار کړی چې دوړخیزه اړیکې او همکارۍ به په دوامداره ډول پیاوړې شي. او وروستی خبر همدا چې په لومړي ځل د لوګر محلي موزیم اثار برېښنایي یا ډیجیټل شول. د لوګر اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو د لومړي ځل لپاره په محلي موزیم کې د څه باندې نوي قلمه تاریخي او فرهنګي اثارو د برېښنایي یا ډیجیټل او درې بعدي ډول سکن کولو خبر ورکړی دی. یاد ریاست زیاته کړې چې د لوګر محلي موزیم کې اوس مهال د بیلابیلو دورو اړوند اثار ثبت دي. کورني خبرونه هم دومره وو. د بهرنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس افغاني، ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښئ او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبانۍ خبرونې. د الله پامان.